نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدري نقاطو کې به زما د بیاني که تاسو غلي شوئ. اولنی نقطه د کومو ملګرو چې دا نظم وي الله دې ولا جزای خیر ورکړي، خو دا ټولې غلو وکړه زما په باره کې، والله دې ورته دا ګناه وبخي. زه یو کمزوری انسان وړوکی طالب علم یم. دا شی راوړي کتل روان دی. دویمه خبره د بیان نه مخکې دا کوم ملګري چې خبرې کوي غلي شي وایي. د بیان نه مخکې دا خبره مونږ چې د چا په جامعه کې ناست یو او د چا په جومات کې دا بیان کومه زه، هغه د محترم شيخ القرآن والحديث شيخ العرب والعجم علامة سيد عبد السلام الرستمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الله أكبر. زنند شيخ محترم قبر لتلوما هذا خلق دا متل کې ارات رایات شو وی کله کله کوزم په دریاب کې بندي نو یو غټ غر د علم وړي کې قبر کې پروت. الله اکبر. یو وخت دي چې دلته به د شیخ صاحب رحمه الله اواز کړنګېدو په قرآن باندې، او یو وخت دي چې په دې جامعه کې د شیخ صاحب اواز به کړنګېدو په حق بیانولو سره. هغه نوراني انسان، هغه درون انسان، هغه د مضبوط منهج خاوند، هغه د فصیح جبر خاوند، د قرآن مفسر په صحیح معنو سره، هغه زموږ په منځ کې نشته. زما خپل ځاني دا غټ ارمان و چې ما شیخ صاحب ولیدی، خو الله سبحانه وتعالی دا په قسمت کې نه و لیکلي. نو اولنی یا دویمه خبره په دې بیان کې هغه دا چې الله سبحانه وتعالی دې په شیخ صاحب باندې رحم وکړي، او الله سبحانه وتعالی د هغه د باغچه همیشه دغه شان قائمه او دائمه لري. الله سبحانه وتعالی د شیخ صاحب سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي، او الله یې د هغه قبر د جنت باغچه کې، او د دلته چې څه پروګرامونه کېږي او څه بیانونه او درسونه کېږي، الله سبحانه وتعالی شیخ صاحب له هغې کې پوره حصه ورکړي، او الله دې د شیخ صاحب د زامنو نه محترم فضیلة الشیخ مفتی ابو سعید حفظه الله، او زمونږ ګران ورور محترم شیخ عبدالبصیر صاحب، الله سبحانه وتعالی د هغوی د لاسه خپونه هم د دین خدمت واخلي، او دومره خدمت دې الله واخلي چې د شیخ صاحب د خدمت نه زیات دوی خدمت وکړي. او انشاءالله زمونږ دا امید دی د الله سبحانه وتعالی نه، دا ګمان دی زموږ په هغوی باندې چې هغوی به د قرآن او حدیث خدمت کوي لکه څنګه چې لګیا دي، او په مستقبل کې هم کوي باذن الله تعالی. د دې نه دا خبره ثابته شوه چې د علماو یو مقام دی په دې امت کې، ځکه چې علما هغه علما کوم چې قرآن او حدیث بیانوي
الله سبحانه وتعالى هغوی له دا مقام ورکړی. الله په قرآن کې وایي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. الله وی چې سړی زه را ژوندی کړم مړو الله را ژوندی کړو فاحییناه وجعلنا له نورا الله سبحانه وتعالی له رڼا ورکړه. رڼا دې څه رڼا؟ رڼا د قرآن او د حدیث رڼا. نو الله وی دې د هغه سړي په شان کیدی شي چې هغه په تیرو کې دننه پروت وي او نشي راوتلی دي تیرونه، دا دواړه چېرته برابر نه دي. علما د معاویه رضی الله عنه معروف حدیث دی، وی رسول صلی الله علیه وسلم وی من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. وبل حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وی ان الله لا يقبض العلم انتزاعه ينتزعه من العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء. الله سبحانه وتعالى دا علم دي سي نه ختمېږي د خلکو د سینو نه راکاږي، دا علم ختمي الله د علماو په ختمولو سره. د څو پورې چې په دې امت کې علما یي نو دا امت به د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره بچي د فتنو نه او د فساد او د شر نه به بچي. الله سبحانه وتعالی به بچ کوي او سبب به د علما یي، هغه علما چې هغوی حق بیانوي. ځکه رب العالمین په قرآن کې څه وایي؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. یقینا د الله سبحانه وتعالی نه د هغه په دې بندګانو کې چې زیات هېرېږي نه هغه د علما دي. ولې ځکه چې د علما د خپل رب پېژني، د هغې د لاسه د هغه نه زیات هېرېږي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هغه خلک چې علم ورسره نشته او هغه خلک چې علم ورسره شته، الله وایي دا برابر دي؟ چېرته دي برابر؟ زه به تاسو ټولو ته نصیحت دی. ګوره دا ما د خپلې موضوع نه مخکې نصیحت شروع کړو او د دلیل دی موضوع په اهمیت باندې د علماو قدر کوئ، د علماو احترام کوئ. زه درته دا خبره د فایدې لپاره ذکر کوم. د خلکو اقسام دي. یو هغه دی مقلد متعصب ړوند مقلد، دا به ګمراهۍ کې وي چې دی وایي زه قرآن او حدیث سره زما هېڅ کار نشته خو د پلاني سره مې کار، دا به ګمراهۍ کې شک نشته. دویم وایي زه د سر عالم منه لیکن ته څه وایي زه خپله قرآن حدیث ګورم. ښه د علماو چې څومره محنتونه کړي دي او کوششونه کړي دي، وختونه یې لګولي دي، ګیرې سپینې شوي دي قرآن او حدیث په خدمت کې، د هغوی په باره کې څه وی؟ مړه زما په شان یو انسان و ما هغه یو شان یم ته هغه یو شان یې. هغه چې دا په کلونو جامعو ته تللی دی، مدرسو ته تللی دی، ځان یې ستړی کړی دی، محنتونه کړي دي، نن ته راپاسې صرف د صحیح بخاري ترجمه په کور کې ایښودې دی، ته هغه یو شان یې. تلک اذا قسمة ضیزه. ظلم دی بې زیاتې دی. دا دویم قسم خلک دي، دا هم په ګمراهۍ کې. دریم قسم خلک او دا زموږ د اهل حدیثو منهج دی، یاد یې ساتئ. غوږ پولو کې ښه زه تاسو سره د اهل حدیثو منهج بیانوم. منهج د اهل حدیثو د سلفیانو د دې نه چې څوک بهر و نو دی به دا نه وي چې ګورې زه په دې مسله کې د اهل حدیثو په منهج یم. دا ته ښه واضح خبره وکړو. ګوره غوږ ورته کولاو کړي. زه سعودي عرب نه راغلی یم، خلک د میلمه میلمستیا کوي که نه کوي؟ تاسو ته یم کوي که نه؟ تاسو زما میلمستیا کوئ که نه؟ میلمستیا دا دی چې زما خبرې به غور سره اورئ او په هغې باندې به عمل کوئ. د اهل حدیثو منهج هغه دا دی چې علما انسانان دي او په انسان باندې خطا راځي. په غلطۍ کې او په خطا کې به د عالم خبره دا نه منلی کېږي، د ښه واضح خبره. حق کې به د خبره منلی کېږي، هغه به اصل مقصد قرآن او حدیث منلی، خو دی به یو ذریعه. یو خبره شو. دویمه خبره عالم نه بغیر زمون گزاره نه کېږي، دا خبره یاد ساتئ.
یو سړی زه قرآن حدیث په خپله زده کوم، څنګه به خپله زده کړي؟ ته به لازم استاد ته کښېنې که نه، عالم ته به کښېنې. تاسو دلته راغلي د علماو بیانونه اورئ، ولې اورئ؟ دین زده کوئ. نو کور کې کښېنه، څه راتلي؟ څوک د باجوړ نه راغلي، یو څوک د سوات نه راغلي، یو څوک د دیر نه راغلي، یو څوک د کوم ځای نه د کوم ځای نه، د څه لپاره راغلی؟ دین زده کړې. ولې راغلی؟ په دې علماو پسې راغلی، د کومو چې په دې دین کې دین په زده کړې کې په دې کې یو وخت تېر شوی. د دې علماو مثال داسې دی، ته چې کله چت ته خېږې بره، نو د هغې لپاره پوړۍ ږدي که نه ږدي؟ پوړۍ ږدي که نه؟ دې پوړۍ باندې به ته بره چت ته خېږې، چې دا پوړۍ نه ته چت ته نشي ختلی. دا راته ووایم چې دا عالم نه وي، د کعبې پر رب دې ته قسم خورم که تاسو زما نه قرآن او حدیث زده کړو نو بیا به ماته ووایئ. زه دا نه یم، ګورئ دې کې زموږ د رونه فرق نشي کولی. یو تقلید دی، یو د عالم قدر او احترام کول دی. عالم پوړۍ ده، نو موږ څه وایو؟ په دې پوړۍ به ته وخېږې، قرآن او حدیث به تا ته میلاو شي. خو موږ تا ته دا نه دي ویلي چې ته په دې پوړۍ باندې وخېږې چې بره د علماو اقوال تا ته میلاو شي او هغه راونیسه او د هغې نه خوا دې خوا کېږم. دې ته تقلید وایي. نو دې قرآن او حدیث ته د رسېدو لار چې ده، هغه حق پرست علما دي. د دې علماو چې قدر نه کوئ که نه، نو زه درته دا خبره صفا کوم چې تاسو چېرته علم نشئ کولی. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي، او د ابو امامه الباهلي رضی الله عنه حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. په تاسو کې د یو عالم فضیلت په یو عابد باندې داسې دی. ګوره عام سړی نه ذکر کړه، په عابد باندې چې ټوله شپه عبادتونه کوي او هره ورځ روژې نیسي، په ده باندې داسې فضیلت دی، داسې مقام دی لکه زما چې په دې امت کې د یو ادنا کس مقام دی، لکه زما مقام چې په دې امت کې په یو ادنا کس باندې دی. څومره فضیلت دی د رسول صلی الله علیه وسلم په هغه امتي باندې چې هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. څومره فضیلت دی د رسول صلی الله علیه وسلم په ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې. نو پاتې راځه چې په امت کې یو ادنا انسان په هغه باندې به د رسول صلی الله علیه وسلم فضیلت او مقام هغه به څومره اوچت وي. نو د خپلو علماو قدر وپېژنئ. والله العظیم چې دا علما دنه لاړو نو بیا به په دوی پسې وجاړئ، ارمانونه به وکړئ، خو دا نعمت به نه الله واخلي. د نعمت قدر دا دی چې تاسو د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کړئ او د دې علماو احترام وکړئ. شیخ القرآن رحمه الله زموږ په منځ کې و، ډېر خلک راغلي الحمدلله د هغه قدر احترام یې کړی. بعض به داسې چې درسونه له باندې راغلي، نن د هغوی هم ارمان دی چې موږ د شیخ صاحب خوا کې ناست او موږ د هغه نه څه زده کړی. نن سبا چې دا کومه فضا رالوتې ده، هغه د علماو د بېقدري کول، دا په دې بعض وروڼو کې دا مرض دی. تا سره به کښېني، ښه څنګه یې ښې خیریت دی؟ ښه یم الحمدلله. دا پلانې شیخ پېژنې او پېژنم یې، ته وګوره یاره دی چې دا چل کوي. ښه نو څه چلو شو؟ اسمان راولید، طوفان راغی، تندر راولید، څه چلو شو؟ وایي نه غلطي وکړه، لاړ شه بیان کوه ته که نه، کښېنه ورسره پوهېږه په اخلاقو. وایي شیخ صاحب هسې تاسو نه تپوس کوم، تاسو داسې ویلي؟ ابدا د خپل موقف واضح کړي، نه پشي شا راجمع کېده او دغه یو موضوع او دغه یو عالم یې راټینګ کړی، دا غریب پسې غیبتونه هم کوي، په هغه پسې کنځلې هم کوي، وایي دا غلطي کړې ده او دغه یې کړې ده او داسې یې کړې ده. د علماو قدر او احترام د هغې سره یو مسله تړلی شوې ده، هغه ده چې نن سبا د فیسبوک، یوټیوب، ټویټر او د واټساپ او انسټاګرام او څه ډېر شی بلاګانې دا نن سبا راوتي. نو هر سړی مفتي دی، هر سړی څه دی؟ مفتي دی. بس ډېر ګران نه دی. مفتي کورس څه شی دی؟ موبایل له واله دی شي او یو کس تپوس وکړي چې دا کار شتي په شریعت کې که نه؟ نه دي، نه نشته. کړنګ ته وغتې ولي، هغه ورته دغه ځینې وایي شیخ صاحب جزاک الله خیره. ښه دا ظالم ورته دې ځینې نه وایي چې زه ګوره شیخ صاحب نه یم، دې ځینې ورته دی وایي زه صحیح ده که بیا هم څه مسله وه نو ته رابطه کولی شي. ښه بیا دې سړي ته ووایه وایه پلانې شیخ وایي د پلاني جومات کې د شیخ ابو سعید رستمي حفظه الله درس ځو ولا نه؟ پلاني جومات کې د شیخ سمیع الله حفظه الله درس ځو ولا نه؟ پلاني جومات کې پلاني نه یاره زه نن نشم تللی. ولې؟ د مخکې ورځې کې خو به ته تلې، نن تاله څه چلو شو؟ نن چل دا شوی دی چې دته په فیسبوک او په یوټیوب او په ټویټر کې خلک شیخ صاحب وایي، بس شیخ صاحب شو. ناشنا فتوی نن سبا به ته واورې، ناشنا فتوی. ما یو ورځ یو کس ما نه تپوس وکړو د یو مسلې مبارکې، هغې کې ما جواب ورکړو. بیا ما سره بل کس رابطه وکړه، وایي وروره څنګه ښه یم؟ ښه یم. وایي تا یو کس داسې جواب ورکړی؟ ما داسې جواب ورکړی. وایي څه دی؟
وی دا مسله داسې دا داسې دا داسې لږه اوږده قیسه وکړه په اخره کې دا ته څوک زه وی د الله یو بنده یم اول جهالت خو دې ځای نه در ثابت شو ښه ستا علم څه دی تا د کوم شیخ سره سبق وایي چې د چا تزکیه در کړې نه کومې مدرسې نه فارغ یې نشته کومې جامعې نه فارغ یې نه یم فارغ کوم ځای کې د قرآن ویلی دی نه دی معلومات ته داسې شي فتوې ورکوې د علماو سره خبرې کوې زه کور کې کښېنه خپل کار کوه د علماو قدر او احترام وپېژنې والله العظیم ګوره الله سبحانه وتعالی به دا علم واخلي او الله سبحانه وتعالی به دا وقار او د عزت واخلي او الله سبحانه وتعالی به ګوره په تاسو ذلت راولي چې کله تاسو د خپلو علماو قدر نه پېژنئ علما دي د هغو په مخکې انسان چې کله صحیح معنو سره علما پېژني د هغو سره څوک خبرې نه شي کولی د لاسونه په رپېدو شي د شونډې په رپېدو شي زه دې شیخ ته څنګه مخامخ شم په دې کې ما سره ټایم نشي زما موضوع دا نه ده ګنې ما تاسو ته په دې باندې یو څو مثالونه بیانول د علما د یو بل څنګه قدر کوي د یو بل دا نه یم چې جاهل د علماو څنګه قدر کوي په دې کې یو واقعه شیخ محمد حسان حفظه الله دا د مصر یو مشهور داعي او عالم دی دا کوم چې ولاړې کښېني ورونه ستړي به شي شیخ محمد حسان حفظه الله دا د مصر یو مشهور عالم دی هغه وایي زه حج له تللی وم نو په دغه کال په حج کې څوک یو ځای شو شیخ ناصر الدین الباني رحمه الله شیخ الباني رحمه الله شیخ الباني رحمه الله شیخ ابن عثیمین رحمه الله شیخ ابن باز رحمه الله و دا درې د علم غرونه چې په یو ځای شي سړی چې دوی به څه کوي نو دا درې واړه یو ځای شو نو هغه شیخ وایي چې زه ورته سخت خوشحاله وم د ماسپښین د مانځه ټایم را روان دی چې دوی که به مانځه ته څوک مخکې کېږي ځکه دا د یو بل نه مخکې دی شیخ ابن باز یو امام دی شیخ الباني رحمه الله یو مجدد محدث دی او شیخ ابن عثیمین رحمه الله یو مشهور فقیه انسان دی کله چې د مانځه ټایم راغی نو شیخ ابن عثیمین رحمه الله خو دې ځان د مخکې نه وایستو ستاسو دواړه تاسو پوه شئ مونځ پوه شئ زه لاړم هغه طرف ته ودرېږم زه کشر یم تاسو زه صحیح شو خو دې دواړو کې مسله ده یو طرف ته امام ابن باز رحمه الله بل ته امام الباني رحمه الله دواړه یو بل ته مخکې یا بل ته مخکې بل ته مخکې نه شیخ ابن باز رحمه الله زورور شو او ته وی مخکې شه ګوره دې الفاظو ته شیخ الباني رحمه الله ته وی مخکې شه علمنا صلاة النبي صلی الله علیه وسلم مخکې شه موږ ته د رسول مونځ وښایه ته حدیثونه یاد کړي ته څنګه شاته ودرېږي ګوره دا امام ابن باز رحمه الله هغه شیخ الباني رحمه الله ته وی ما ته د رسول صلی مونځ وښایه څه مطلب چې رسول ته د شیخ ابن باز ته د رسول مونځ نه معلوم څه خو ته معلوم دې ته وایي د علماو قدر نو بیا چې شیخ مخکې کېدو شیخ الباني رحمه الله وی شیخ صاحب بالکل په هغه طریقې وکړم که نه څه تخفیف پکې وکړو نه بالکل په هغه طریقې وکړه چې د رسول صلی الله علیه وسلم مونځ وي ښه وکړه مونځ یې وکړو نو ګوره د علما دي د یو بل مقام پېژني حالانکې دا څنګه علما دي او زه یو چڼی به راپاسم او په غټو علماو به اعتراضات کوم او په فیسبوک او په واټساپ کې به ما ځان له ګروپونو جوړ کړي نن سبا دا ګروپونه کړپ او ګروپ دي او ما پکې زه دومره ستړی شوم په دې شي باندې اخره کې ما د خپل ملګري ورور عتیق الرحمن له د هر څه ورکړي چې ته پوه شو دا واټساپ او دا شي نه پوه شو خو چې ګوري یو سړی به کوي چې ها څه چل ورور ته سړی ګروپ جوړ کړی سوالات او جوابات ګروپ می جوړ کړی خدای کې به جوابونه څوک ورکوي پلانې شیخ محترم مجهول شیخ به یاد کړي نه څوک پیژني نه څوک یېژني نه منهج چاته معلوم دی نه مسلک چاته معلوم دی نه زموږ مشران علما تزکیه کوي اب دې به چې دی ګروپ په ځان له چلی زه یو کس په ګروپ کې اچولی وم چا سوال وکړو ما ورله جواب ورکړو چې پېژندم نه نو ما ته واپس په شخصي کې ما ته میسیج وکړو وی وروره برای مهرباني په دې ګروپ کې جوابات مه ورکوه هلته جوابات څوک ورکوي وایي موږ دلته جوابات ورکوو موږ سره مولیان شته او دغه شر مجاهل ذکر کړو چې د هغوی نه سر وي او نه شپې وي د الله بندګانو چې کله چا سره په واټساپ ګروپ کې شریک کېږي یا په فیسبوک کې یا په بل هر شي کې نه اول د دې سړي تحقیقات کوئ چې دا سړی په څومره اوبو کې دی که دا عالمي زموږ مشران علمای تزکیه کوي زموږ د مشهورې ادارې سره تعلق ساتي نو بیا صحیح ده خیر دی د هغه سره شریک شي بلکې د هغه نه فایده واخلئ او د هغه ادب او احترام کوئ خو چې کوم سړی زموږ مشایخ تزکیه نه کوي زموږ د یو معروف ادارې سره تعلق نه ساتي په قرآن او حدیث باندې مشهور نه د دې سړي ګروپ که دا کائنا من کان که د هر چا زوی او هر څوکي د ده نه فتوې دا به نه غواړي تاسو فتوې غواړئ ولې زموږ علما نشتي تاسو ته یم
مشران علما شته کې نشته الحمدلله د شاته جنس د ټول د علم ګورونه تاسو فتوی غواړئ راشي ته راشي د علماء سره ملوش الحمدلله واتساپ ګروپونه مشته هغه دې تاسو کې راشي د جامعو ته راشي وعمل یو فتوا ولیک خپل رسمي فتوا بدل ولیک یو مشهور عالم په څیر فتوا بدل ولیک درب کیده خدای ګروپونه چې کوم جوړ شوی دي زندن سبا د مرګرو ته زم د بیروزګار سړي د کاری چې د واتساپ کې ګروپونه جوړي د بیروزګار سړي کاری په واتساپ کې ګروپونه جوړول او بیا په دې کې چې کم بیان راغی نشر کول د هر چا بیانونه نشر کول ګوره چې سړی تاسو ته معلومي چې د عالم دغه بیان نشر کول نن سبا د بیان کولم ډیر آسان دي هغه څنګه موبایل له ولدي شي کېده ان الحمد لله نحمد او بیان ينزل اسمه بيان بين نشر كوب واتساب لاندي وتسلي كلي محترم شيخ القرآن والحديث المحدث والمفسر فلان ابن فلان ده لا درست فلان ابن فلان دي زنا مشهور نيسو بيجين نيته سبق ولا سيجي نده زما استاذ زلنا نصيحت مني به کنه به مني دي ګروپونه کم ګروپونو کې جدي څه کسانی چې هغه معلوم نه ناغه ځان هغه ګروپونه ځان لري کوي او داغونه فتوی متوي د مغواړي داغه نه بعد راځم وخت مختصر پاتې دی تو موضوع چې ما راکړی اصل پروګرام دی سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کانفرنس الحمدلله الله سبحانه وتعالی مال سنه تجربه راکړې په بیان کولو کې سنه خو بیا دوه موضوعګانې دي چې په دې کې انسان په سوچ کې چې سوه مدلت یو او اولنی موضوع د الله په باره کې خبرې کول د رب العالمین په باره کې خبرې کول د یو غټه موضوع ده په انسان باندې سره پر پیرا شي چې غلط څه ونه وي بیا د بي ونه کما زیاتې خبرې چې ته ونه کما چرته نقصان اثبات الله ته نسبت الله ته ونه کم دا یې روي پتا وای دویم دغه نه بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې خبرې کول دا عظیم انسان په باره کې خبرې کول نن چې کوم کانفرنس دی ته سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کانفرنس زمونږ امام اعظم او زمونږ سترګو تور او زمونږ مور پلار چې بچا باندې قربان دي او زمونږ وینه چې بچا باندې قربان ده او زمونږ بچی چې بچا باندې قربان دي محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم درود وایي صلی الله علیه وسلم دا کانفرنس د دې لپاره دی چې د علما د عوامو ته بیان کی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک دی په دې پیغمبر سره بسره تعلق ساتي هغه ته وي صحابه کرام د صحابه کرامو محبت د دې اوچت انسان سره رسول صلی الله علیه وسلم دا موضوع مال راکړي دا یو اوږده موضوع ده په دې باندې الحمدلله زما تفصیلی بیانونه مشته هغه واوري خو زه به تاسو سره یو څو واقعیت بیانوم چې تاسو د ایمان تازه شي دا هغه انسانان دي د صحابه کرام لن تعريف دوی داره الله بقرآن کی وی من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال زخبل زنی دیږي کې د الله په توفیق سره تاسو ته بدیم چې تاسو کې جذبه پیدا شي د دې آیت سره زه چې کلم د قران تلاوت کوم دلته زه ډیر زیات ودرېږم او سوچ کوم دې تعبیر ته وګوره من المؤمنین رجال په مؤمنانو سړو کې سړي په مؤمنانو سړو کې سړي دی ګوره ها مؤمنین سړي من المؤمنین مؤمنان سړي رجال په دوی کې سړي دا سړي څوک دی دا صحابه کرام دي څوک چې دغه په منهج صدقوا ما عاهدوا الله عليه دا الله سره چې کوم لوزونه کړي هغه پوره کړي فمنهم من قضى نحبه چې خپل کار ختم کړی ومنهم من ينتظر او څوک په انتظار کې ناشتي وما بدلوا تبديلا او بدل شي نه دی ګوره رسول صلی الله علیه وسلم چې راغلی دی دنیا ته او دوی سره مرګري شوی دي او د مرګ پورې دوی په دغه منهج او مسلک او مذهب باندې کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو محبت د رسول صلی الله علیه وسلم سره غټه موضوع ده خلن دا علي رضی الله عنه بس کسان راغی تپوسی دی وی كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساسو محبت رسول سره څنګه ناغوتي كان والله
په الله مې دې قسمې وي رسول صلی موږ ته زموږ د مالونو نه زموږ د بچو نه زموږ د پلارانو نه زموږ د میاندو نه موږ ته زیات ګرانو بلکې چې انسان تږی شي او مړ کېږي په اوبو پسې او په دغه ټیم کې انسان ته یخې اوبه میلاو شي د دې یخو اوبو سره به دې څومره محبت کوي د دې نه زیات محبت موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره کوو د علي رضی الله عنه دا جواب ورکړی د رسول سره محبت په صحیح معنو سره دې خلکو کړی دی کوم چې د دوی په لار روان دي ځکه چې الله په قرآن کې څه وایي قل ان کنتم تحبون الله دا یو غټ امتحان دی زموږ ټولو لپاره اے پیغمبر ووایه دې خلکو ته که چېرته تاسو محبت کوئ د الله سره نو څه چلو کوئ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم نو تابعداري بیا د رسول صلی الله علیه وسلم وکړي الله به د ګناهونو وبخښي او الله به سره محبت کوي غټ امتحان دی که ته دا ثابتول غواړې چې ته د الله سبحانه وتعالی سره محبت کې نو ته به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي یو څو واقعات ما په تادی کې راجمع کړي وو چې راتلمه ما ته دا موضوع ده په تادی کې مې یو څو واقعات راجمع کړي تاسو ته ووایم اولنی واقعه صحابه کرام ټول په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مین ټول مین په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کله چې هغوی ته د رسول الله د مجلس رایت شو هسې به په ژړا شو ځکه یو روایت کې راځي چې صحابه کرام په یو مجلس باندې ناستو انس بن مالک رضی الله عنه وایي بعض صحابه کرام په یو مجلس کې ناستو د انصارو قبیلې سره تعلق ساتي فمر ابو بكر والعباس رضي الله عنهما ابو بكر الصديق وعباس رضي الله عنه بدي مجلس من يتيريدو بمجلس من مجالس الانصار وهم يبكون ابو جرد ندبروا تودريدو ما يبكيكم تسولي جاري سجل سما سلا من دي بيان كي مساله الله اكبر او دي محبت تغورا وذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومن قد الرسول ما مجلس رترايش رغسر وكينا سو باسيدو بجلاش الله اکبر صرف چې د رسول سم راځي دی بيجاري دا خلک چې د رسول سره په صحیح معنی باندې محبت کوي صحابه ټول پر رسول سم باندې مين او شرعات ابو بکر صدیق رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دې سلور خلفاو کې اولنې خلیفہ او هغه انسان چې الله سبحانه وتعالى دغه مبارک ویلي دی وي دې مرګره دې زمانه پیغمبر دا لقب اغله الله سبحانه وتعالى ورکړي چې دا مرګره دې زمانه پیغمبر د دې په اړه کې تاسو ته خبر وکم هغه انسان چې ټول مالي د الله په لار کې لګولو او هجرت د رسول الله سره کړو ابو سعید الخدری رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر خطبه کوله په منبر باندې ناس نو په دې خطبه کې وی ان عبدا خيره الله یو بندر چې الله ول اختیار ورکړي ان یؤتیه من زهره الدنيا ما شاء وبين ما عنده دا اختیار ول الله ورکړي دی چې بدوک یو غوړه کې یا دنیا او یا د الله سره ملاقات بدوک یو غوړه دا رسول الله عامه خبره کوله نه فاختار ما عنده نو د انسان چې جلکو هغه څه غوړه کړو کوم چې الله سره دی یعنی دنیا پرې خو ده فبكى ابو بكر رضي الله عنه ابو بکر صدیق په تیزه په جړا شو او سی وی په تیزه د جمعات کې ناس وی فدیناک بآبائنا وامهاتنا یا رسول الله مو بلادي په قربان دي خلقو وی فعجبنا له دا سره دی بوډا لسی جل شي رسول الله سم دی یو شری خبره کوي او دی چې په کې منځ کې وی چې مو بلادي په قربان انظروا الى هذا الشيخ دی بوډا ته ګوري دیسو نو بیا موږ ته معلومه شو چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه رسول الله باندې پوښي او رسول الله خبره خپل کوله ځکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا خبره وکړه ګور دومره به مهین دي چې دا پته وته چې رسول الله د خبرې مقصد سره دومره پر رسول الله باندې مهین دي دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه رسول سره د هجرت په لار باندې مرګره شو او هغه واقعیت اوس معلومه ده ان شاء الله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کو دا غینه مخکې ابو بکر صدیق رضی الله عنه بشوره یا رسول الله دا خلک روان دي ته ول اجازه ورکړې مدینه ته هجرت کې زبو سلام لاړ شم رسول الله سره یو ابو بکر کله مال اجازه ترکي رسول الله دا سړي زیات محبت بیا رسول الله اچانک دا کور ته ورغی زه ته خلاصې ذکر کو اچانک دا کور ته ورغی ابو بکر صدیق ته وی تیاری کول لمه اجازه ترکړه سم خوشاله شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه او روان شو سره چې کله روان شو نو په دلاره باندې الله اکبر محبت دی ته په دلاره باندې کله مخکې کېدو کله بشاته کېدو کله مخکې کېدو کله بشاته کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر تعالی سجل کله مخې ته لاړ شي کله بیا شاته لاړ شي کله مخې ته سجل یا رسول الله او دې دغه کې محبت دي سیها
یا رسول الله سوچ کوم چې دې نه د مخې نه څوک راشي پتا حمله ونه کړي مخې ته لاړ شي نو زم که په څوک حمله کوي په ما به کوي نو زه یو قسم که مړ شوم یو مړ به شم خو ته به مدینې ته روغ رمټ ورسي او امت ستا انتظار کوي هلته مخې ته چې لاړ شم بیا راته زړه کې راشي کوز یو سړی د شا نه راشي په رسول باندې حمله وکړي یو بیا شاته رامنډې کړم نو زه یم که د شا نه وایي څوک حمله کوي نو په ما باندې به کوي او ته به بد شي ته به ځې دغه ته د مدینې ته به ځې هلته یو امت ستا انتظار کوي دومره محبت د رسول صلی الله علیه وسلم سره چې کله رسول صلی الله علیه وسلم غار ته ورننوتو او دی ورسره مو د هجرت په دې سفر کې وی یا رسول الله صبر صبر وی څه کې وی زه دا سوړي دي چې دا پکې پټې کړم داسې نه چې داسې شی ته راوځي او ته ټک ته رکړي یا رسول الله دې ته محبت د رسول صلی الله علیه وسلم سره دا نه دی محبت د رسول سره چې د رسول په طریقو کې کامیابی ده او زما مذهب جدا او ستا جدا دی د رسول په طریقو کې کامیابی ده رسول هم که هر څه وایي دی خو موږ صحابیات څخه د لارې نه نشو خوځېدی او د مولوي څخه د لارې نه یا رسول الله څه شی در ټک درنه کپړې وشلولې هغه په دې سوړو کې کېښودې بیا په دې یو سوړه کې د خپله غټه ګوته کېښودې د خپې ده چې ټک وله ورکړو څه شي نو د سترګو نه اوښکې روانې شوې خو رسول صلی الله علیه وسلم یې دې ته نه پرېښود داسې محبت و هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم سره ربیعه بن کعب رضی الله عنه دا یو معروف صحابي دی او تاسو به دونه اورېدلی هغه وایي چې ما د رسول سره به شپه کوله او د رسول سره خدمت به ما کوه هغه له به د اوبه ما راوړې د رسول سلم خدمت د دې نه دا خبره ثابتېږي د علماو خدمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد ګوره بل پیغمبر نه راځي راځي که نه راځي نه راځي نو چې نور پیغمبران نه راځي نو د دغه پیغمبران وارثان خو شته که هغه د علمای کرام دي د دوی خدمت پکې نو زه رسول صلی الله علیه وسلم ما د اوبه وړې راوړې د رسول صلی الله علیه وسلم دا عادت و او د اوچت انسان دا عادت چې چا به ورسره خدمت کوو نو هغه ته به وایي مانه څه وغواړه که نه څه درله درکړو نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي سل یا ربیعه وایي څه دې په کار یې موږ ته ووایه که هغه ورته یا رسول الله زما څه نه وي په کار دا نه وي څه ووایه یا رسول الله څه مې نه وي په کار یا رسول الله بیا رسول الله ته بیا ودرېږه وایي څه ووایه وایي یا رسول الله څه مې نه وي په کار وایي څه ووایه یا رسول الله چې ته راباندې زور راولې نو اسألک مرافقتک فی الجنه په جنت کې ستا سره ملګرتیا غواړم نه یې د واده تذکره وکړه نه یې د پټي تذکره وکړه نه یې د مال تذکره وکړه نه یې د بچو تذکره وکړه نه یې د ویزې او د مزدورۍ تذکره وکړه دلې شهرت نه نور څه یا رسول الله ستا سره په جنت کې ملګرتیا غواړم رسول صلی الله علیه وسلم انسان دی وی او غیر ذلک نور څه غواړي که دغه کافي دي ګوره زه دې دا حدیث سړی سوچ پکې سړي دی چې زما ورته دا سوچ دي چې ګوره دې صحابي په دې ټیم کې دا هم ویلی شي چې زه جنت خو مې وغوښتو دا خو اوس رسول صلی الله ته سوال وکړي الله به یې راکړي اوس رسول الله نور څه مو غواړه نو ورته ووایه چې واده مې پکار دی یا پیسې مې پکار دي جنت خو ملایي پیسې مې پکار دي یا غټ کور مې پکار دی پټی مې پکار دی رسول الله او غیر ذلک وی نور څه غواړي یا رسول الله هو ذاک بس دغه مې کافي ده چې تا سره په جنت کې ملګری شم یا رسول الله نو زه به نور څه غواړم زه به نور څه غواړم چې په جنت کې ملګرتیا ماته میلاو شو دغه کافي ده نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغه لپاره دعا وغوښته ښه د بلال بن رباح رضی الله عنه دغه وقت شتو ته معلومه بلال رضی الله عنه رسول الله مؤذن کله چې رسول الله وفات شو نو ډیرو صحابه کرامو په دې باندې زور راوستو وي ته زموږ لپاره بانګ وایه په دې کې یو ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ ابو بکر صدیق رحمه زور راوستو بلال بانګ وایه هغه ته بجړا شو بسره کې وخت کړاله و انی لا اؤذن لاحد بعد النبي صلی الله علیه وسلم زه د رسول الله بعد بچره بر باندې هم دا غره پاره او سیرت کې راځي چې کله به دې سره ورسېدو اشهد ان محمد رسول الله دې محمد ته کې بس سلګو ونی بجړا بشو به باندې نشو پوره کول داسې محبت د رسول الله سره چې دا نوم اوري بجړا کی او موږ دا ټول سیرت وورو دا ټول سیرت وورو په باندې اثر نه عبد الله بن عمر رضی الله عنهم هغه مشهور صحابي چې هغه د رسول الله په سنت باندې ډېر سخت مضبوط هغه یو ورځ دا خبره وکړه امام احمد بن حنبل رحمه الله روایت راوړی هغه دا خبره وکړه چې ما د رسول الله اوریدلی دي چې لا تمنعوا ایماء الله مساجد الله دا زنانه د جمعتون نه ممنه کوي که تاسو نه اجازه وغواړئ نو د دې یو زوی ناسو هغه نومو بلال د عبد الله بن عمر زوی وی والله لنمنعهن الله مې قسم چې زه به منع کوم ولې وی زمانه هغه زمانه نه کوم چې رسول الله زمانه دې هغه د نه دی زما مذهب جدا دی ګوره نه دا ویلي چې زما مولوی صاحب نه دی ویلي
د هغه سوچ دې ته تللی چې دا خو هغه وختي زمانه ښه زمانه وه نو اوس دې چې دی چې ځای نه پرېږدم وایي څه عبدالله بن عمر ورته وایي څه موږ څه وایو موږ چېرته سجدې ته لاړ شو رفع الیدین کوو لاس دې چې اوچت کړو کاکا راته وایي رفع الیدین ونه کړې بل به دې کته لکه سجدې رفع الیدین نه کړې په نوغه دې کول چې زموږ هغه کاکا لږ ښه پکې او هغه ماما راته وایي چې زه به یې د کور نه وباسم او پلار راته وایي زه به زرده وکړم عبدالله بن عمر ورته وایي څه ته څه ګډې وړې خبرې کوې وایي داسې بدې ردې ورته وویلې راوي وایي چې ما داسې بدې ردې د عبدالله بن عمر د خولې نه نه دي اورېدلي او بیا وایي مخکې فما کلمه حتى مات عبدالله بن عمر د هغه سره خبرې بندې کړې جنازه پکې د هغه اوچته شو خبرې د خپل زوی سره ونه کړې صرف په دې خبره باندې چې زه د پیغمبر خبره کوم او ته چې زه منه کومه دا محبت و د رسول صلی الله علیه وسلم سره زید ابن الدثنه یا ابن الدثنه رضی الله عنه کله چې هغه په یو غزوه کې قیدي کړی شو مکې ته یې راوستو صفوان ابن امیه هغه واغستو بیا د تنعیم دې علاقې ته راوویستو د دې لپاره راوویستو چې امیه ابن خلف ده وجلی دی د ده پلار نو چې دې بدله واخلي قریش ټول راجمع شو وفیهم ابو سفیان او په دوی کې ابو سفیان کېناستو ورته وایي زیده ابو سفیان ورته وایي یو خبره ته کوم رښتیا جواب به راکړي هغه وایي چې څه تپوس کوې رښتیا جواب به یې درکړو وایي ستا دا خوښه ده چې ستا په ځای باندې ستا دا ملګري کې اشاره چاته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ده چې ستا په ځای باندې ستا دا ملګری نضرب عنقه موږ د هغه د سټ وو وانت فی اهلک او ته به خپل کور کې ناست په امن او امان سره مزې چرچې به موږ به د هغه نه سټ وو تا ته به څه نه وایي هغه ورته وایي زما دې خبرې ته هم باندې غوږ کښېږده وایي زه د په هغه رب قسم خورم د چا په لاس کې زما سا ده ته خو دا خبره کوې چې سټ ته ووایي زما دا نه ده خوښه چې د رسول صلی سلم په خپه کې دې غله لاړې شي او زه دې په خپل کور کې ناست یم زما وایي دا نه ده خوښه تاسو د سټ والو خبره کوئ ابو سفیان وایي په الله مې دې قسم ما داسې ملګري نه دي لیدلي لکه څنګه چې د محمد صلی الله علیه وسلم ملګري دا خو لیوني ځان پې قربانوي ځان پې وجني دې ته وایي محبت د رسول صلی الله علیه وسلم سره رسول صلی الله علیه وسلم یو شپه کور ته چې راغی د خپلو بیبیانو ته یې وایي که څوک وایي چوکیداري کړې وی حالات داسې وي چې جنګ حالات او ټوله دنیا را جمع شوې ده چا ته د یو انسان په خلاف ته هغه د رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه سره دغه ازمري دي من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه رسول صلی الله علیه وسلم په دې کور کې ایسي وایي چې څوک وایي چوکیداري کړې وی یعنی دا طبیعي یره د په انسان باندې راځي دا بعض ملګري هسې فایدې لپاره دا ذکر کړم ما دوره تفسیر کې سورة طه تفسیر کو ما تفسیر کې نن سبا مفتیان ډېر زیات دي چې تفسیر موږ کور ته روان وم بس یو دوه کسان راپسې رامنډې وهلې شیخ صاحب زه زموږ یو تپوس ما څه تپوس وایي تا څه وایي چې موسی علیه السلام ویلی نو ما وایي ولې وروره ګزار را باندې کوې که څه چې په ارام خبرې کوه ما وایي پیغمبر یېرېدو په حق بیانولو کې ما ورته د قرآن هغه ایتونه وایي چې دا خو الله وایي زه نه یم الله وایي فأوجس في نفسه خيفة موسى ير راغلی وه دا طبیعي یره په دې خبره باندې ما پوه کړو پته نه چې بیا پوه شي که نه پوه شي خو دې خبرې د لاسه زما د رسول له بیا نه راتلو بیا د رسول نه بند کړو داسې حق پرست وو ښه د قرآن نه مې یو دوه قدمه مخکې دغه ګمراه دي چې قرآن او حدیث نه واوري مخې ته خبره ما دا کوله چې رسول صلی باندې هم دا یره راکړه او ټول دنیا ورته یو شوې ده رسول صلی وی که چا چوکیداري وکړه نو څومره به ښه په دې کې رسول صلی د خپلو بیبي سره ناست دی او د اسلحې د خوځېدو اواز راغی एकदम رسول صلی راپاسې وایي څوک یې من وایي یا رسول الله سعد یم سعد وایي څه کوې دلته وایي ستا چوکیداري دې راغلی یا رسول الله ما چې ته په ارام خوب وکړي رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانې وایي رسول صلی چې په هغه شپه کوم خوب کړی که نه خناړې یې موږ اورېدلي دي ولې ځکه چې رسول ته پته چې بار یو زمری ولاړ دی چې څو پورې دې سورې سورې کړی نه دنده ما پسې څوک نشي راتلی او چې څو پورې ده په جسم باندې له پاسه ختلی نه په ما پسې څوک نشي راتلی او چې څو پورې دې ریزه ریزه کړی نه په ما پسې څوک نشي راتلی یقین ولې ځکه چې د ملګرو محبت د رسول صلی الله علیه وسلم سره دي عجیبه محبت ثوبان رضی الله عنه راغی په رسول پسې کېناست د رسول دې مخ ته داسې نه کتو بیا لږ ساعت داسې ناست وی رسول الله کور ته ځم وایي ځه لاړ کور ته اجازه یې واخیست رخصتي یې واخیست وی رسول الله کور ته ځم لاړ لږ ساعت بعد بیا راغی سلام علیکم کښېنه
بیا رسول الله ته دې ګوري بیا وی رسول الله وی زه کور ته لاړ په دریم ځل بیا راغی رسول الله ته ثوبان ستا څه قصه ستا د قصه پوه نه شو ځه راځه اجازه ته زما نه اخلي وی یا رسول الله زه د په الله قسم خورم زما د خپل ځان سره دومره محبت نشي څومره چې مې تا سره دی زما د خپل بچو سره دومره محبت نشي څومره چې مې تا سره دی زما د خپل مور پلار سره محبت نشي څومره چې مې تا سره دی مسله دا ده چې تا نه رخصت واخلم په دې نیت چې اوس نه راځم بیا به سبا راځم خو چې کور ته لاړ شم کښېنم نو بس سوچ راته راشي چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم که چېرته دا پیغمبر مړ شي او زه یې وینم او یا چېرته زه مړ شم او بیا یې وینم نو بیا رامنډې کړم په تا پسې نه تا وینم نو هغه زړه مې لږ مطمئن شي رسول صلی الله علیه وسلم ورته جواب یې ور نه کړو دغه ټیم کې رسول صلی غلی پاتې جبریل علیه السلام راغی وحی راوړه او څومره عجیبه آیت ته غوږ ورته کښېږدي وحی راوړه رسول صلی ته وی ثوبان ته او دې ملګرو ته دا آیت واوره الله وی الله څه وی ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الله ويسوق چې زما او زما د پیغمبر تابعداري کوي فاولئک مع الذين انعم الله سبحانه وتعالى په باندې انعام کړی دا څوک دي النبيين الصديقين الشهداء الصالحين زه ثوبان وي ته د پیغمبر سره محبت وسره کوي ځکه رسول الله یو کس راغی وی رسول الله متى الساعه دا یو سره دي چې تاسو او رسول الله په دې کې کسار راکو باز ته پوښتنه بده چې ناشنا ته پوښتنه وی رسول الله متى الساعه رسول الله غلی شو بیا ته پوښتنه رسول الله غلی شو صحابه کرام خپل منځ کې دا مشوره وکړه چې د رسول الله کې دا سوال خوښ نه شو دې نه وکړه بعض وی نه رسول الله صلی دا خبره نه دا اورېدلې ځکه جواب ورنکړ رسول الله بیا لکه اين السائل تبوشي کړه سجو يا رسول الله زيما وماذا عددت لها ستاريد ولا کړه چې تبوسونه کې دا باز کسان دي تبوسونه شوقيان دي شیخ صاحب اسی بالفرض د تشفیع تهجد لکه سړی راپاسي الله ولا کوم فضیلت ورکړي ته به ځان ستړی کې د دې مبارک ته پوښتنه کې په کال کې یو رکعت تهجد هم دی نه زموږ د اجازه نه کړ په تاسو به جوابونه دې سړي ته پوښتنه کو خدا سم سړی رسول الله ته ماذا عددت له رسول الله سوال ته ګور هغه سوال وکړ رسول الله سوال وي چې تیارې ولې کړه کنه هغه خریشتیا خبر وکړو یا رسول الله سره ډېر عبادت نشتی خو دغه نه چې الله او د الله د رسول سره ډېر محبت کوو نو دې خاص عبادت دا هغه خپل عبادت کمزوري ښکار کوي دا اوچت مؤمنان دي زمون په شان نه د شپې چې د تهجد لپاره پاسي سحر به ویلو د سپوډ نه غپل چې د خلکو د پته ولګي چې ډېر پاسي دي ها هغه به د خپل عبادتونه دي کمزوري ګڼل یا رسول الله خاص خو نشته هو الله او د الله د رسول سره محبت کوي رسول ته بس ځا چې الله او د الله د رسول سره محبت کوي دا غو سره به انس بن مالک رضی الله عنه په دغه ورځ چې موږ کوم خوشاله شي صحابه کرام ټول خوشاله دي یا ټول محبت د رسول سره نبی انس مالک سوی و اذا الله غوا کوم په دې خبره باندې چې زه محبت کوم د الله سره د الله د پیغمبر سره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره د عمر بن خطاب سره او د دې اوچتو صحابو سره زه محبت کوم دا خبره په دې وکړه چې الله د قیامت پر ورځ باندې دوی په صف کې را پاسي دا دغوی د محبت ماته واست یو قصه ذکر کړه عبد الله بن عمر رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم غوتی جوړ کړی و د سرو زرو نو سره زر خو د دې امت په سړو باندې حرام نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ دې چلو کو چې دا غوتی راوسه گزارې کړ دا غوتی راوسه گزارې کړ نو صحابه کرام چې چلو کو زم چې دې تابعداري به مونږ کې پکار چې کله دې تابعداري اله د رسول سره نو به تاسو ګوري دنیا به الله مونږ راکې او آخرت به زمونږ ان شاء الله تابعداري دي چې دې ته پوښتنه باندې کې چون کې چونه چې ولې او څنګه رسول سم غوتی گزار کړه صحابه کرام غوتی نه گزار کړه اله کله تاسو هو کې نه نه ته پوښتنه والے نه دي ولې گزار کړه د سرو زرو غوتی تاسو گزاري سره څومره ګران نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم گزار کړی دا نو موږ په غوتی باندې سکو دغه شان اخره کې واقعه د ذکر کوم ټیم په خدمت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ابو هريره رضی الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله بس يكسر او خسفه وجه يا رسول الله استاذ لما يلمام من لما يلمخه من المسياك
چې دروند سړی هغه څنګه مېلمستیا کوي، بیا رسول صلی الله علیه وسلم هغه به سمه مېلمستیا کوله. فبعث الى نسائه، رسول صلی د خپلو بیبیانو ته خبر ولېږو چې دې زما مېلمه دی. هغو د هغه ځای نه جواب راولېږو یا رسول الله ما معنا الا الماء، اوبه دي په کور کې نه، که د اوبو څکوله مېلمه راولېږي نور کور کې څه دي چې صفا خبره ورته وکړه. رسول صلی په سوچ کې شو مېلمه خو اوس راغلی. رسول صلی داسې هغه په یو ګلاس کې هغه وایي دا مېلمه به څوک بوځي. یو سړی ډایرکټ پاسېد، هغوی به مقابلې کولې به دي. وی یا رسول الله انا اوس ګوره کور کې ګوره تپوس ونه کړه، داسې مخکې کور کې تپوس وکړه، د کور معلومات خو در سره شته که نه، ډایرکټ محبت دی ته وایي. وی یا رسول الله زه بوځم. بس لا سړی ځان سره روان کړو، کور ته ورسېدو. فانطلق به الى امرأته، خپلې ښځې پسې لاړ. چې دننه ورغی ښځې ته تپوس وپوس څه ونه کړو. وی اکرمي ضیف رسول الله صلی الله علیه وسلم. په ډېرو خبرو نه پوهېږم خو د رسول صلی مېلمه دی او مېلمستیا یې کول غواړي. هغې ورته وویل صحیح ده مېلمستیا به موږ ته وکړو، زموږ ټول قربان خو دغه ماشومانو دغه لږ خوراک پروت دی نو هغه ځان له جاري. په جواب کې ورته هغه وی د ماشومانانو سره که هر څه کوې ودی که خو ته داسې کار وکړي چې د خوراک دوی له راولېږه، دې سړي له راوباسه او بیا به دې ډیوې ته پاسېږي نو داسې ګوتې به کوانې چې د ډیوه بنده شي. هغه صحیح ده. ګوره دا ښځه په رسول څومره مینه، بچي دغه شان وده کړو، روټۍ یې راوویسته کېښودی، نه دوی سره هسې لاس څنګه کوي چې لکه مونږ خورو ډیوه بنده کړې، او هغه سم ښه خوراک وکړو. سهار له دوی په رسول پسې ورغلو چې سهار د لمونځ وکړو. نو رسول صلی وسلم د لمانځه نه بعد وي کوم ځای کې هغه سړی زموږ مېلمه چې بولی دا انسان په زړه کې یره راځي. بعض سیرتونه کې داسې راځي هغه په زړه کې داسې یره راځي چې زه الله ورته ویلي دي چې دوی مېلمستیا صحیح نه ده کړې. الله ته خو دا هر څه پته ده. وی یا رسول الله زه یم. وی ضحک الله من فعلکما، الله خاندلي دي پرون چې تاسو وکړو چې دا څه مین دي په رسول صلی الله علیه وسلم باندې، څه عجیبه انسانان دي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم د دې آیت تلاوت وکړو ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله وی دا هغه انسانان دي چې دوی ځان له ترجیح ورکوي، نورو خلکو له ترجیح ورکوي په ځان باندې، اگر که په دوی باندې لوږی، اگر که په دوی باندې سخت وي. دا هغه اوچت انسانان. دا اوږده موضوع ده او ټایم په ختمېدو دی. په 5 بجې بانګ وایي که نه، ماښام 5 بجې بانګ وایي. او زه به راټوله خبره راټوله کړم. زه ته په الله قسم خورم زما زړه کېږي چې تاسو سره دلته ناست شوې، دلته پاتې شوې او تاسو سره مې درسونه کولې او تاسو سره مې بیانونه کول. بیا پته نه شي بیا به دې سره راځي که نه به راځي چې کله زه دلته شو چې تاسو دې بیانونه تاسو ته مې دین ښوولی، کوشش مې کولی که څنګه چې زموږ دا مشران شیخان لګیا دي. خو داسې ده چې دا دعوت په هر ځای کې کول پکار دي. نه دا کم ملګري چې ګوره ودرېدو، دا کم ملګري چې ودرېدو کښېنئ کښېنئ. زه دا سټیج پرېږدم او زه دې پاسم کښېنئ. تاسو دا بې ادبي کوئ. تاسو نه زما دا زړه غواړي چې تاسو سره ناست اوږدې خبرې مې وکړې، خو دا تپوس به تاسو د شیخ روح الله توحیدي صاحب نه کوئ او د شیخ عبدالبصیر صاحب نه به کوئ چې هغو دا ټیم او دا اجتماع دې پورې ایښودی او ولې دا به تاسو د هغو نه کوئ. زما چې کومه ذمهواري وه هغه ما ادا کړه. زه د حرمینو د ځمکې نه راغلی یم او د هغه ځای نه زه تاسو له دا زیری در کوم چې الحمدلله سلفیت او پاک منهج ښه په تیزۍ سره روان دي، ښه په تیزۍ سره روان دي او دا به دغه شان مخې ته ځي. که څوک یې غواړي او که څوک یې نه غواړي، که څوک به خوشحالېږي او که څوک خفه کېږي. سلفیت هغه سلفیت، ګوره هر سلفیت نه یم، سلفیت چې زه ویم نو هغه منهج کوم چې د قرآن او حدیث خالص منهج دی، د صحابه کرامو منهج په تیزۍ سره روان دی الحمدلله. او تاسو له غټ زیری په دې مخکې ورځو کې ما سره د ایران نه بعض کسانو ما ته ټلیفون وکړو او هغوی د افغانستان د ایران په باډر باندې او هلته په ایران کې ځان له مزدوري کوي. داسې ګډه وډه پښتو یې داسې ویلې چې نه ورته ورسوي. ما ته یې ته پارسي نه ما له پارسي نه راځي، ما له پارسي نه تاسو له پښتو نه راځي. خو څه چل به کوو، څه مسله ده؟ وایي مسله دا ده چې شیخ صاحب موږ ستا بیانونه اورو د یو څو میاشتو او 9 شیعګان سنیان شوي دي او سنیان اهل حدیث شوي دي. 9 شیعګان په ایران کې الحمدلله یو غټ کار دی. نو بیا هغو ته تپوس کوو چې د لمانځه طریقه څنګه ده، د لمانځه طریقه یې زده کوله.
نو ګوره دا د خوشحالۍ خبره ده چې د قرآن او حدیث دین چې دا په تیزۍ سره روان دی هغه دین چې هغه امن او امان دی د انسانانو د انسانیت لپاره امن او امان په کوم دین کې دی هغه په دې قرآن او حدیث کې دی نو الله سبحانه وتعالی دا حق دغه شان په تیزۍ سره مخې ته بوځي او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې د حق خدمت وکړو الله سبحانه وتعالی چا چې دا اجتماع جوړه کړې ده او د دې لپاره محنتونه کړي دي که مشر دی که کشر دی الله سبحانه وتعالی د هغوی په ژوند کې برکت واچي خصوصا محترم زمونږ استاذ او ګران شیخ ابو سعید رستمي حفظه الله ورعاه او خصوصا شیخ عبدالبصیر حفظه الله او زمونږ ګران رور او خوږ رور شیخ ابو عامر روح الله توحیدي صاحب چې دوی ما سره همیشه به په رابطه کې او دا ټول د څه دپاره تاسو به اوس پیسې ورکوئ څو پیسې غوښتلي که څه غواړي دې سره وباسي زه به پکې شریک شم دوی سره پیسې خو نه ورکوئ که نه دا ستاسو لپاره لګیا دي چې تاسو ته دین واضح شي دا څومره اوچت انسانان دي څومره ښه خلک دي په دې خولې پرې روانې دي ستړي شو اوازونه یې بوغ شو خوبونه یې نه دي کړي دا ستاسو لپاره چې تاسو له دین زده کوئ نو الله سبحانه وتعالی دوی له اوچت مقام ورکړي په دنیا کې هم او په آخرت کې الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو په ملکونو باندې خصوصي رحم وکړي او په هغې کې خصوصا په سعودي عرب باندې او الله سبحانه وتعالی د پاکستان حفاظت وکړي او الله سبحانه وتعالی د افغانستان حفاظت وکړي او په دې ملکونو کې چې کومه غریبي ده الله سبحانه وتعالی دې ختمه کړي او دلته چې کومه بدامني ده الله سبحانه وتعالی دې ختمه کړي الله سبحانه وتعالی دا ملکونه د فتنو او د شرونو نه په حفاظت کې ساتي او څوک چې هم د دې مسلمانانو ملکونو دپاره څه بده اراده لري نو الله سبحانه وتعالی یې نیس او نابود کړي او الله سبحانه وتعالی د هغه دا چال په هغه باندې ور وګرځي دا د مسلمانانو ملکونه دي الحمدلله دې ته د مسلمانانو سترګې غړېږي سعودي عرب زمونږ ملک دی پاکستان زمونږ ملک دی افغانستان زمونږ ملک دی موږ به کوشش کوو چې د دې ملک دپاره دعا وغواړو که الله سبحانه وتعالی د یو سړي دعا قبوله کړي او دې پاکستان کې او افغانستان کې بدامني ختمه شي او دا فقر او غریبي ختمه شي د امن او امان فضا راشي قرآن او حدیث راشي دا ښکلی دین په هر ځای کې بیانولی کېږي امن او امان سره دا څومره اوچت نعمت دی که نه دی دا اوچت نعمت دی نو الله سبحانه وتعالی زموږ دا ملکونه ښاد او آباد لري سره د ایمان او سره د دې ښکلي درسونو او زه په آخر کې تاسو ته وایم که زه په آخر زما خبره اورئ که نه اورئ زما خبره اورئ که نه ښه کښېنئ کښېنئ زه په آخره کې دوه درې منټه دا ملګری ما ته وایي چې رباز کسان مطالبه کوي چې ته تلاوت وکړه زما تلاوت څه دومره خوږ نه دی خو زه بیا دا بعض ملګري مطالبه کوي د سعودي عرب نه راغلی یم او بیا پته نشي مرګ او ژوند هېڅ پته نه لګي کیدای شي تاسو کې څوک نه وي کیدای شي زه نه یم ښه زه به تلاوت ښه غلی شي زه به تلاوت وکړم غلی شي زه یې کوم مختصر تلاوت به وکړم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رئ أفتمرونه على ما يرى ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى الله سبحانه وتعالى موږ ټول له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او که زمانه څه کمی زیاتې شوي د هغې بخښنه غواړم ټول ملګري ګوره کښېنئ ښه په ارام کښېنئ د مانځه ټیم کښېنئ او زما بیان ختم شو بالله التوفیق وصلی الله علی نبینا محمد ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له